السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عرفان الله مستاسو ورور تاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ کې نن یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب کړئ. ټایم ډېر نه خرابوم، زه خپلې ویډیو طرف ته ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې یو داسې تصویر وباسئ او بیا به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارت اپلیکیشن اوپن کړئ او دلته کې به تاسو دا بیکګراوند چې کوم تاسو ته ښکاري دا بیکګراوند به تاسو په خپل موبایل کې دا ټولو نه اول اوپن کړئ. په ده باندې به کلیک وکړئ. دا چې پیکارت ته راشي نو تاسو به سیمپلی دلته کې په دې ایډیټ تصویر باندې ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې چې تاسو کوم بیکګراوند ته تصویر ته بیکګراوند ریزر کړی وي هغه به تاسو دلته راوړئ او په دې بیکګراوند کې به صحیح طریقې سره ولګوئ. څنګه مې چې دا چې ما ولګول داسې به تاسو هم ولګئ او په دې افیکټ باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو دا افیکټ راشي او په ده باندې به کلیک وکړئ او دا بلر چې کوم دی دا به ورته لږ کم کړئ او په برش باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو په مخ باندې چې کوم خپل کلر و نو تاسو به واپس هغه کلر راوړئ خپل مخ ته. او که تاسو ته د بیکګراوند ریزر کېدو طریقه نه وي زده نو په لینک کې به په ډسکرپشن کې به تاسو ته یو لینک میلاو شي په هغه باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو به هغه ویډیو وګورئ نو تاسو ته به د ریزر کېدو طریقه زده شي چې څنګه مونږ د خپل تصویر نه بیکګراوند ریموو کولی شو. چې هغه ویډیو تاسو وګورئ نو خپل تصویر نه بیکګراوند ریموو کړئ او په دې بیکګراوند کې خپل تصویر جوړ کړئ. که تاسو څوک هم په دې بیکګراوند کې خپل تصویر جوړول غواړئ نو لاندې په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي. سمپلی تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او دا بیکګراوند به تاسو ته راشي دا په خپل موبایل ډاونلوډ کړئ او خپل تصویر به په دې بیکګراوند کې جوړ کړئ. ډېر هلکان داسې دي چې هغه مونږ سره په واتساپ باندې کنټیکټ کوي چې مونږ څنګه کولی شو چې دا تصویر مونږ په خپل موبایل کې جوړ کړو. نو زه هغو ته ریکویسټ کوم درخواست کوم چې پلیز تاسو ویډیو سکیپ کوئ ما تر اخره پورې ویډیو وګورئ نو تاسو ته به داسې تصویر جوړول زده شي. او که تاسو ته چیرې د بیکګراوند ختمیدلو طریقه نه راځي چې مونږ څنګه کولی شو چې خپل بیکګراوند د تصویر نه لرې کړو نو تاسو په ډسکرپشن کې یو لینک به تاسو ته میلاو شي هغه ویډیو وګورئ تاسو ته به هغه هم زده شي او چې کوم دلته کې بیکګراوند زه یوز کوم نو هغه لینک به هم تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دا بیکګراوند راشي او دا به په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. چې کله دا تاسو وکړو په ټول باندې مونږ کلیک وکړو نو دلته کې به دا افیکټ چې کوم دی تاسو صرف دا افیکټ په تاسو په خپل شرټ باندې استعمال کړئ چې تاسو شرټ چې کوم دی هغه لږ تور شي. او که په دا ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته پرابلم هم وي نو تاسو لاندې په کمنټ کې مونږ ته ویلی شئ. انشاءالله زه به د هر یو کمنټ ریپلی ضرور کوم. چې کله دا تاسو وکړو سمپلی به تاسو پاسه په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو دوباره په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو وګورئ د دل والا یو افیکټ دی دا هم تاسو ته د لینک هم تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي دا هم تاسو هلته نه ډاونلوډ کولی شئ. دا به خپل موبایل ته راوړئ او دلته کې به په ده باندې کلیک وکړئ او دلته کې چې کوم تاسو ته سکرین لیکلی دی په ده باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو صحیح طریقې سره دلته کې په خپل چې تاسو کوم د لاس کې چې کوم لیټر دی نو په ده باندې به تاسو صحیح طریقې سره منتخب کړئ او بیا به سمپلی تاسو چې کله دا ولګول نو تاسو به بیا دلته ته راشئ او د کلر چې کوم دی دا به تاسو لږ کم کړئ خپلې اندازې مطابق سره یې تاسو کموئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دلته کې اوس راشئ په بیوټي باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو په سموت باندې کلیک وکړئ او چې کوم تاسو مخ ته په هغه باندې به لږ تاسو سموت وکړئ دلته نه به لږ سیز کم کړئ او چې مخ باندې مخ مو کم دی نو د باندې به تاسو لږ سموت وکړئ چې تاسو مخ لږ بلر شي چې صحیح طریقې سره بیا ستاسو مخ ښکاري.
چې کله دا تاسو مکمل سموث وکړو تاسو به سیمپلی پاسه په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو اوس راشي په ده باندې به تاسو اوس کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو د مخ ته لږ سپین کلر ورکړئ چې مخ مو لږ سپین ښکاري. دلته کې به تاسو اوس صرف په خپل مخ باندې کلر ورکړئ چې تاسو مخ لږ سپین ښکاري او چې کله تاسو مکمل دلته کې رنګ کلر ورکړئ او لاس باندې به هم ورکړئ نو تاسو به سیمپلی بیا پاسه په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو دوباره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته کې به اوس تاسو راشئ ایډیټ فوټو ته نو تاسو به سیمپلی تاسو ته به دلته کې یو بل افیکټ میلاو شي دا به تاسو د دې لینک په هم تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. تاسو به سیمپلی په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دا افیکټ راشي دا افیکټ په هم تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او په خپل تصویر کې ولګوئ. چې کله دا تاسو وکړو نو دا به تاسو په برش باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو لږ دا ریموو کړئ چې صحیح ښکاري نو بیا په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته کې به سیمپلی راشي په ډراو باندې به کلیک وکړئ او بیا به تاسو په دې ډراو باندې کلیک وکړئ او پاسه به درې ټکي چې کوم تاسو ته ښکاري په ده باندې به کلیک وکړئ او په سیو ایمیج باندې به کلیک وکړئ. دا تصویر تاسو په خپل ګیلري کې اوپن شو دا به تاسو اوس په خپل لیټ روم کې اوپن کړئ. چې کله دا تاسو په لیټ روم کې اوپن نو دلته کې به تاسو اوس دې تصویر ته کلر ورکوئ نو تاسو به ټولو نه اول په لایټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو خپل تصویر ته ګورئ چې کم یو کلر ورته زه ورکړم کم یو تصویر سره کلر ورسره خوند کوي نو هغسې طریقه به تاسو دلته کې کوئ. په لیټ روم کې تاسو خپل تصویر ته صرف بیکګراونډ چینج کولی شئ مطلب چې شین بیکګراونډ وي نو تور کلر هم ورکولی شئ زیړ هم ورکولی شئ چې څنګه کلر تاسو غواړئ نو هغه به تاسو په خپل موبایل کې خپل تصویر ته په دې لیټ روم کې ورکولی شئ بیکګراونډ ته. نو دا به تاسو سیمپلی بیا تاسو دلته ته راشئ او په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ دا به لږ تاسو ښکته کړئ تاسو به خپل اندازې ته ګورئ چې تاسو د تصویر سره کم یو کلر خوند کوي نو هغه شانتې تصویر به تاسو ورته منتخب کوئ کلر به تاسو ورته منتخب کوئ او تاسو چې کله دا وکړو تاسو به دلته کې میکس ته راشئ په دې میکس کې به تاسو دلته کلر ورکوئ. دلته کې اوس تاسو باندې ډیپینډ دی چې څنګه تاسو ولا تصویر نو هغه شانتې تاسو کلر ورکولی شئ. چې کله ټول د تاسو کلر دلته کې وکړو نو تاسو به سیمپلی تاسو پاسه چې کوم تاسو ته ډن لیکلی شوی دی نو تاسو به بیا په ډن باندې کلیک وکړئ. په دې ډن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې به اوس تاسو راشي چې کله تاسو کلر وکړئ نو تاسو به دا طریقه بیا لازمي کوئ چې کوم دا دی نو دا به تاسو لږ مخکې بوځئ مخ ته او دا به لږ ښکته راولئ چې مخ ته کوم بوځئ هغه سره به تاسو تصویر ښایسته ښکاري او دا ښکته چې کوم دی د سره به تاسو تصویر کې لکه تیار راشي. سیو کېدو دپاره تاسو به سیمپلی پاسه په درو لګیرو باندې کلیک وکړئ او سیو ډیوایس او دلته کې به اوکې باندې کلیک وکړئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور فون راته اجازت ورکړئ. پر لوی الله مسپارم د الله